یو بله هغه ده چې ډېره نیوکه په تا یي چې ته کله پښتو پوسټ کوې هغه فارسیوانان ورونه خفه کېږي چې کله فارسي پوسټ کوې پښتانه خفه کېږي. نو دا اصلي ووایه چې ستا خپله مورنۍ ژبه کوم ده؟ ډېر ښه سوال دی. زه نه پښتون یم نه فارسیوان یم. په ژبه کې زه په قوم باندې پشه یم، د نورستان د ولایت. ما ته دواړه ژبې ملي دي او چې هر یو مخ ته راځي هغه وایم زه. جالبه دا چې ما خپل فیسبوک پیج چک کوم انسایډ، هغه کې مو کتل چې فقط او فقط زه 2000 کسان لرم چې هغوی پښتو ژبه انتخاب کړې، نو ټول انګلیسي انتخاب کړی، انګلیش یو کې او انګلیش یو اس. دا جالب وه. یو دفعه مو پوسټ کړی په دري کې، نو چا لیکلي چې پښتو سر وخوړو، نو استاد جواب ته کړ نه سر یې نه ده خوړلی، اکثر لا ژوندی دی. جالبه دا ده چې دا واقعا د درد نه ډکه خبره ده چې هره ژبه ده باید خلکو ته خرغلاست ووایي. پښتو دري د افغانستان ملي ژبې دي، او که ما ته چې ته وشو نو زه به انګلیسي ملي ژبه کوم، ځکه څو پورې دنیا سره موږ کنکټ پاتې شو. بحث په څه دی؟ باید بحث په ژبه باندې نه وي، بحث په پیغام باندې وي. او زه شخصا زما پښتو او دري ادبیات دواړه صفر دي. زه ډېر راحت یم چې انګلیسي ولیکم، لیکن بیا هم چې کوم مخ ته راځي هغه زه پوسټ کوم او خلک باید درته خرغلاس ووایي. زموږ ډېر کارونه پښتو کې دي، لیکن که چې فارسي کې کوو نو باید خلک باندې انتقادونه کوي، او د انتقاد حق هم نه لري.